د مرکز متون 5مې ناحیې اړوند د نوې کوټکي او خټکي کلیو ترمنځ غځېدلې لاره ده چې پخوا کڼ کپر او خامه پرته وه چې د بارانونو ورېدو په غمخدیو مراسمو او نورو وختونو کې به پرې سیمهوال او تلونکي خلک له زیاتو ستونزو سره مخ وو. په دې وروستیو کې د خوست ښاروالۍ له لوري د یونپس همکارې مؤسسې په لګښت یې د اساسي رغونې چارې پیل شوې او په ښه توګه مخته روانې دي. ځایي خلک وایي پخوا دوی او پر دې لاره تلونکي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کېدل او پر وخت یې اړوند چارو ته رسېدنه نه شوه کولی. لیار مخکې ډېره خروپه وه چې کډې به وې په دغه ځای کې موټر به ښخېدل، ډېره بېکوره وه او الحمدلله اوس د ښاروالۍ په همکارۍ نه دا لیار مونږ ته جوړېږي. مونږ ډېر خوشحال یو، مونږ په کور کې لګېدلي یو په دا کې او مونږ ډېره مننه کوو د ښاروالۍ نه او د مؤسسونو چې چا همکاري کړې دو. ته مې څلور پنځه کوره دی کلي دي چې دا ځینې څه ارڅي ته خلک کې نو دا لیار مخ ته ډېره خرابه وه. اوس ماشاءالله ډېره ښه شوه. د کلي ځوانانو کې مصروف دي، د غریبانو لپاره کور مکان مساعده دو کې مزدوري کې بل حال کې پوره ډېر سهولت ته کنه چې خلکو ته سهولت موغه شو چې لیار جوړه شوله. بل پلو د قراردادي شرکت مسؤلین د یادې پروژې د چارو معیار او کیفیت ته ژمنتیا څرګندوي او زیاتوي لنډه موده کې به یې د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دې پروژې ټول 1450 متره دی او موږ په مشخصاتو یا ډراوینګ کې 3.5 متره د دې عرض لرو چې اوس عملاً د دې ساحې عرض د 3.5 مترو نه 4.5 او تر 5 پورې هم لوړ شوی دی. 6.5 پکې غیر ماهر کارکونکي لرو او 202 پورې ماهر کارکونکي لرو. 80 سلنه چارې عملاً مخ ته تللي دي. د پروژې ساحوي انجینران د سیمې له مشرانو او ځوانانو مننه کوي چې د جوړېدو کارونه یې دوامداره څاري او د چارو ښه ترسره وي په موخه ورسره اړین نظریات شریکوي. هیره دې نه وي چې له دې پروژې سره هممهال د متون څو نورو کلیو ته د غځېدلو فرعي سړکونو او کلیوالي کوڅو د کانکریټي پخولو چارې روانې دي چې ډېری یې بشپړېدو ته نږدې شوي دي.